اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، غوښتل مو چې تاسو ته د غواګانو د پروټینو د اړتیا په اړه باندې د پیرسن سکویر په نامه باندې دغه طریقه تشریح کړو. که تر تاسو غواړئ چې جیره مو محاسبه کړئ نو دغه یوه لنډه طریقه ده چې په دې کې یوازې موږ پروټین محاسبه کوو. مثلا تاسو غواګانې لرئ چې هغې د شیدو تولید څو دی 10 کیلو په اوسط ډول دی او غواړئ چې تاسو داسې یو جیره یا داسې یو کانسنټریټ یو فرموله د دانې جوړه کړئ چې په هغې کې څومره 19% پروټین وي. نو دغه جیره چې دغه چې موږ جوړو دا کوم فرمول چې موږ د دې نه وکړی دا یوازې د کانسنټریټو یا د غلې د دانې برخه ده چې په دې کې ولوفه نشته دی. غواړئ چې داسې یوه دانه جوړه کړئ چې په هغې کې 19% پروټین وي. نو دې طریقې ته موږ د پیرسن سکویر طریقه ویو او دا داسې یو مربع په شکل باندې باید تاسو وباسئ. ستاسو اړتیا چې کومه 19 دا به منځ کې ولیکئ او په یاد لرئ چې تاسو کله دې کې کومه برخه جوړوئ نو یو برخه باید د غلجات وي لکه جوار شو، غنم شو، د غنمو بور شو. دویمه برخه باید قوي پروتیني برخه وي. نو د جوارو برخه چې کومه کمزوري هغه موږ پاس لیکو، د پروتینو برخه چې ده د لاندې لیکو. نو موږ ته معلوم دي چې په جوارو کې 8% پروتین دي، په سویابینو کې څومره دي 40% دي. نو دا څنګه کوو؟ د دې نه منفي کوو څومره راځي 11 راځي او د دې برخې 40 پروتین نه اخلو، د چینه منفي کوو، د 19 نه منفي کوو، په کمان څومره راځي تقریبا 15 راځي، 15 برخې راځي. اوس دا دوانه سره جمع کوو او دا څومره راځي 14 راځي. نو د جوارو برخه څومره ده؟ څومره شوله 15 شو. دې ته مخامخ لیکو، د دې برخه چې ده دې ته لیکو. یعنی کله چې تاسو د دې نه د 19 منفي کړئ دا دلته لیکو او کله چې 40 نه 19 منفي کړئ دا څنګه کوو؟ پاس لیکو. دا دوانه سره جمع کوو مجموع شوه. دا چې دا په برخو په فیصدۍ ده نو د خاطر چې هغه برخې معلومې کړو دا فیصدۍ تاړو نو 15 برخې ضرب 100 تقسیم څومره د مجموع. نو موږ ته څومره ښیي چې تاسو کو 9.4% او سیبین موږ ته څومره ښیي 11 برخې ضرب 100 تقسیم 14 د مجموعې مساوي کیږي 10.55. یعنې که غواړئ چې تاسو 19% پروتین لرئ نو په دغه مخلوط کې باید دومره جواري او دومره پکې سیبینی. اوس که چېرته موږ سره د دونه دغه زیاتي غذایي مواد زیاتي، مثلا موږ سره د غنمو بورم دی صحیح ده نو 19 منځ کې لیکو. مثلا بل خوا کې موږ سره د پنبهدانې چې ده کنجاړه موجوده ده، د پنبهدانې د کنجاړې فیصدي موږ ته معلومه ده هغه څومره ده، هغه 30 ده او د غنمو بور کې څومره فیصده پروتین ده 14. نو دا 14 دونه منفي کوو دلته څومره راځي 15. د 30 نه 19 منفي کوو دلته څومره راځي 4 راځي. نو دا د چی برخه شو؟ د غنمو برخه شو، د غنمو د بور برخه شو، د چی برخه شو، د کنجاړې برخه شوله. اوس 4 اخلو ضرب 100 کوي تقسیم 100 کوو 9 کوو. دا 9 برخې څو فیصدي راوځي 40% چې شو د غنمو بور شو او کنجاړه څومره شوله 15 اخلو صحیح ده ضرب 100 تقسیم 9 مساوي کیږي څومره 55%. یعنی په دغه مخلوط کې باید 40% غنمو بوري 55% پکې بچي کنجاړي. اوس د خاطر چې دا معلوم کو چیرې د دې برخې نام کار واخلو، دې برخې نام کار واخلو، په کوم اندازه باندې استفاده وکړو نو ګوره 50% مخلوط زمونږ دا دی 50 زمونږ دا دی. نو جوار زمونږ 50% شو، سیبین 50%، دام 50%، دام 50% صحیح شو. نو اوس راځو موږ سره د جوارو په تیر مخلوط کې څومره 9.4% نو 50% ضرب 9.4% دا مساوي تقسیم 100 سل کوي. د خاطر چې فیصدي نه وځي څومره راځي 4.2. سایبین دي موږ سره په تیر مخلوط کې څومره فیصدي و 10.55. نو 50 ضرب 10.55 تقسیم 100 مساوي کیږي 15.2. په همدې ترتیب باندې بور چې دی 40% د دې حاصل څومره دی 22 او په همدې ترتیب کنجاړه د هغې حاصل څومره دی 22.15. اوس چې تاسو چېرته جمع کوئ 40 15 دا جمع کړئ دا 99.9 راځي. مطلب دا که تاسو غواړئ چې 100 کیلو دانه جوړه کړئ نو په 100 کیلو دانه کې کولی شئ چې 40 کیلو 2 جوار واچوئ، 15.2 پکې سیبین واچوئ، 22% پکې 22 کیلو پکې چې واچوئ، بور واچوئ، 2.5 کیلو پکې چې واچوئ، کنجاړه واچوئ. نو دې نه تاسو ته به چې راشي داسې یو محلول راشي چې هغه دانه کې به څومره 19% پروتین بین. بیا تاسو کولی شئ چې دلته 2% یو 2 کیلو اضافه د ویټامینونو د منرالونو دپاره برابر کړئ. دا اوس تاسو دپاره لاندې تخنیکي معلومات که غوښتل مې چې تخنیکي جیره په کامل ډول باندې جوړه کړئ دا خو ساده مثال وبم کولی تاسو په خدمت کې اوسو.